السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رونو خویندو، اول دا مهم دی چې رونو خویندو اول دا مهم دی چې دا ژبه مسله واضح شي چې په کوم ژبه کې مانه پښتنه کیږي زه به په هماغه ژبه کې جواب ورکوم. زما پښتو دری یوټیوب چینل کې زیات خلک چې په هغه چینل کې دي دری زبانان دي، یعنی دری خبرې کوي، نو ځکه زه په هغه چینل کې اکثر دری ویډیو اپلوډ کوم. او په فیسبوک پیج کې مې اکثر خلک پښتانه دي، نو ځکه زه پښتو وایم. نو امید لرم چې ما څوک داسې غلط وانخلي. ورونو زه غواړم یو پوسټ جواب کما د یو مهلد چې وردګ اخري نوم دی او هغه بعضې پوینټونه جوړ کړي دي زما په باره کې او بعضې کارونه د مسلمانانو عام، نو زه غواړم هغه یو جواب کم. خو د نه مخکې زه جوابونو ته راشم، زه غواړم تاسو ټول سره د دې ملحدینو د کفارو یو ټریک شریک کم. د دوی دا همیشه ټریک دی، سیستم دی چې تا یو بل سره په جنگ واچوي او دوی منځ کې خپل ګټه واخلي. مثلا اسرائیل بنجامین نتنیاهو چې کوم اوسنی رئیس جمهور دی، هغه به بار بار پاسیږي او عربان ته به وایي چې تاسو ایران سره وجنګېږئ، ایران زموږ دواړه دښمن دی، تاسو سره به ځان نږدې کوي او بل کس ته به ګوته نیسي. حالانکې د عربانو هم ایران دښمن دی او هم یعنی ټول عرب ته نه یم او هم اسرائیل دښمن دی، لیکن اسرائیل لس دفعې غټ دښمن دی نسبت د ایران نه، ځکه ایران هم په سیریا کې ګوتې وهي او نور مشکلات جوړوي. نو دا عامه موضوع ده چې ملحدین تاسو ته راځي، تاسو وایي چې موږ وطن پرستان یو، وطن دوستان یو، زموږ دښمن څوک دی؟ پاکستان دی، څوک دی؟ تاجک دی، څوک دی؟ ازبک دی، څوک دی؟ نورستانی دی، څوک دی؟ مولا دی، عالم دی. موږ خو وطن دوستان یو، هیڅ مشکل نشته دی. دا یو عام ټریک دی چې دا کفارو همیشه استعمال کړی دی او دا ملحدین هم دا ټریک استعمالوي. فیسبوک کې به راځي، شاته به د افغانستان بیرغ تړلی، لیکن منځ کې به نورې خبرې وي چې هغه به انشاءالله یو دلته واضح کوم. وردګ نن 9:05 ماته میسج وکړو. زه ورونو کوشش وکړئ دا ویډیو شریک کړئ ځکه ما ملحدین سره اغوستې ده. البته مخکې ما په دې باره کې ورکشاپونه هم ورکړي دي، ویډیوګان هم لرم، لیکنې هم لرم، لیکن بیا زه په نور شیانو توجه مو ورکړه. دوی یو څه مودې دپاره الحمدلله نورونه و چې ورسره خبرې کولې، لیکن چې اوس معلومیږي دوی ته دوباره بیا زما راتګ ضروري دی تر څو پورې بیا غلی شي. انشاءالله زه د باندې بار ویډیوګان جوړوم او سیریز به راځي. غواړم دا ویډیو تاسو شریک کړئ ځکه ډېرې مهمې مسلې دلته، او زه غواړم چې دا ویډیو په یو پیج کې چې زموږ بل دی هغه کې شریک کړم او بیا به اصلي موضوع ته زه راځم. او بعضې پوښتنې به هم جوابوم چې ملحدین اکثر تاسو نه کوي او کوشش کوي چې تاسو هغه پوښتنو کې بن راولي، حالانکې چې په خپله پسې خبر نه دي. زه دنه مخکې چې دې موضوع ته راشم ته دا ویډیو شریک کړم. یو دقیقه ورون چاته زنګ نه وهم تر څو چې ما ته صحیح دلیل رانه کې چې ولته زنګ وم چاته زنګ نه وهم. صحیح دی ورونو؟ ځکه زه عام خبرو ته نه یم راغلی چې زه بحث وکړو، ډېر روزګار یم او زړه مې تنګ دی ورځ تاسو سره خبرې کوم، نه دې ته نه یم راغلی. هلته زه راغلی یم جدي مسلو ته، نو چې څوک جدي کوم خبره کولی شریک کړي چې نو دوستان ته علم زده کولی شي، څه زده کولی شي، ولې نه ورونو په دواړو سترګو. لیکن عام زنګ او خبرې اترې دلته نشته دی، دلته جدي خبرې دي. نو انشاءالله څوک چې جدي دي نو هغه به دا وګوري او څنګ کې به سره شریک هم کړي. زه فقط لږ دا یو پیج کې شریک کړم، بیا به انشاءالله موږ خپل مخ ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به راځم اول د میسجونو یو پوینټ به جواب کړم. ما ته میسج کړی دی او د کې بعضې پوینټونه لیکلي دي. یو پوینټ دا لیکلی دی چې په افغانستان کې 9% مسلمانان دي او اوسنۍ ترهګري چې کوم دا هغه 9% مسلمانانو باندې اثر د هغوی ته زجر کړي. او بیا دا وایي چې ترهګران څوک دي؟ مسلمانان دي او د جوړ کړی یعنی دا ټروریزم چا مخکې وړي؟ څوک یې مخکې وړي؟ مسلمانان یې مخکې وړي. ډېر جالبه خبره ده.
بل دا وایي که څوک په دې کې بیا مړ شي د مدرسو نه فارغ شي مړ شي بیا ورته شهید وایي. او بل دا وایي چې شباب الشباب یو ګروپ دی په سومالیا کې، همداسې په ګانا کې هم چې دا ګروپ شته دی او د شاته اصلي مسؤلیت چې ګڼي اخوان المسلمین هم چې نه اچوي. زه نه غواړم چې ټول ټیکس ولولم ځکه ستاسو وخت هم ضایع کوم او ضرورت نشته د غږ ټیکس یې لیکلی دی دلته ما سره مخ ته پروت دی او نه غواړم دلته چېرته واچوم ځکه ارزښت نه لري. په دې پوه شئ چې مسلمانان ترهګران نه دي. که تاسو د اسلام تاریخ ولولئ نو اسلام په ترهګري باندې نه خپور شوی، حالانکه نور مذهبونه په ترهګري خپور شوي دي. که تاسو اولین سوساید بم انتحاري مسلمان نه ده کړی، اولین تیاری شوی په جاپان کې شوی دی او هغوی کړی دی د خپل د بعضې د امریکن او د خپل دولت په خلاف باندې په یو رسټورانټ کې شوی و، مسلمان انتحاري نه ده کړی. دویم مسلمانان ترهګران نه دي. اوس د تاسو چېرته وګورئ، مثال د عراق درکوم ورته. عراق د مخکې د امریکا د راتګ نه په عراق کې 0 انتحاري بم اولوتی و، 0 انتحاري حمله شوی وه، 0. هغه نه دیخوا 2500 فقط انتحاري حملې شوي دي. چې عراق ته کله امریکایان راغلل 9 میلیون ماشومان ووژل، فقط 9 میلیون ماشومان، او دوی ویل چې ماس ډسټرکشن دي، دلته وسلې دي، دا د هیڅ هم نه و چې راغلي فقط سره زر او د هغوی تیل دا شیان واخلي. نو اصلي بنیاد زما په نظر باندې د ترهګري بنیاد امریکا ده او هغه خلک دي کوم چې سره یو ځای دي. که په هغه پکې نیټو ده او که په UN دی، څوک چې دوی بنیادګران دي دوی اصلي ترهګران دي. د عراق حمله او د افغانستان حمله حتی د امریکا کانګرس هم نه و تایید کړی. امریکا کانګرس دا نه و تایید کړي. په UK کې د باندې ووټ شو او کم سے کم 1 میلیون خلک ویلي چې باید په عراق باندې حمله ونه شي او بیا هم هغوی راغلل حمله وکړه، مسلمان ووژل. اوس چې د چا یو فامیل وژل کېږي، زما مور ووژل شوه، خور مو ووژل شوه او زه یو واحد پاتې یم، زه به څه شی کوم؟ دلته به کیدای شي دوی بیا دوباره بل ګروپ جوړوي ورته چې دوی ځان سره یو ځای کوي او جذباتو نه استفاده واخلي او نور وژني. یو دا ګروپ. بل بعضې خلک واقعا جنګیږي، د خپل د ناموس دفاع کوي او موږ نشو کولی په هغې باندې تور څادر واچو چې نه تاسو هم بد هستئ. نه، دلته واقعا خلک شته دی چې هغوی خپل د دین د ناموس دفاع کوي، خو هغه خلک به هیڅ کله یو مسلمان ته زجر ورنه کي، هغه خلک به هیڅ کله په یو مسلمان باندې لاس چد نه کي، مسلمان وینه به توی نه کي، په مسجد کې به انتحاري ونه کي. که څوک هم په مسجد کې انتحاري کوي نو په دې پوه شه چې هغه مسلمان نه دی بلکې هغه خوارج او د دوی خلکو پلان دی. نو اوس راځو که تاسو بیا د ټوریزم تاریخ وګورئ، کوم مسلمان یو مسلمان ماته وښیه چې هغه کم سے کم 15% خلک وژلي نسبت چې کوم کفار وژلي دي. په جرمني کې تاسو وګورئ، هټلر 15 میلیون جوش خلک وژل فقط د عیسویت په نوم باندې. او الشباب صرف نوم ماخله. په سومالیا کې که هغه سومالي لینډ او که سومالیا ده، یو هم نه تاییدوي. سومالیز ما سره ډېر ملګري دي چې الشباب اسلامیک فریډم فایټر دی، اسلامیک مجاهدین دي، دوی نه تاییدوي. ورشي وګورئ تاسو د امریکا په خپل اوسني تاریخ کې وګورئ، هغوی KKK لري. KKK څه شی کول؟ تور خلک به نیول، سوځول به، علالول به او هغوی به وژل او په هغوی باندې هر څه لوبې کولې. همدې جرمني کې چې په دې ملک کې تاسو اوسېږئ، دا هم زه واضح کړم، زه پکې اوسېږم، دوی په خپل نازي درلودل چې کوم یو 15 میلیون خلک یې سوځول او بربادولې. تاسو راشئ د هندوزم وګورئ، هغوی LTT لري، ټامل ټاګرز، هغه وګورئ څومره تباهي کړې ده. مثلوني ولوله که لږ د درس لوستی وي، مثلوني ولوله اولین جنگ جهاني چا واچو؟ کوم اټوم بم مسلمان اچولی دی؟ هیڅ یو اټوم بم مسلمان نه اچولی، بلکې کفارو او همدغه کوم خلک تاسو ملحدین هم دوی خلکو اټوم بم واچو. نن په جاپان کې، په بیجینګ په جاپان کې 100 کال نه بعد هم ماشومان په صحیح حالت نشي پاسېدلی ځکه چې دوی په اټوم بم غورځولی دی. دوی په ویتنام سره څه شی وکړل؟ تاسو راشئ نږدې د امریکایي ملکونه نږدې وګورئ، هغوی سره څه شی وکړل. او په افغانستان ته راشئ، افغانستان ته چې امریکا راغلی ده، بربادي راغلی او که خیر راغلی دی؟ بربادي راغلی ده. ته په دې پوه شه. نه غواړم په دې موضوع ډېر بحث وکړم، خو لنډ تا د زده وایم چې مسلمانان ټوریستان نه دي. که اوس مسلمانان داسې یو میډیا سره بحث کوي چې دا ټول ټوریزم دی، نو خبره بل چېرته ده. زه به تاسو مثال درکوم. د تاسو زه د رذالت د ملحدینو ورته وایم او د دوی کم علمي او د دوی دا کوم چې جذباتي بحثونه کوي د وضاحت تاسو سره کوم. یو څو ورځې مخکې حسن محمد
چې یو جنۍ د سعودي نه وتښتېدل لاړه تایلنډ ته او تایلنډ نه بیا وخل چې استرالیا ته لاړ چې هلته یو ان ریفیوجي کارت واغستو هغه ځینه غږ کړل خچا امریکا هم غږ کړل زه تاته ریفیوجي در کوم ریفیوجي سیسټم اسالم در کوم ورته کاناډا هم غږ کړل زه کاناډا او سعودي سره مشکل لري کاناډا ورته ورکړه او بیا خلکو کاناډا ته وګورئ دې کفارو ته وګورئ ماشاءالله ګورئ نه چې یو جنۍ په خطر کې و دوی ته اسالم ورکو حفاظت ته ورکو هغه جنۍ بیا په لوی جامه کې راغله زه دا وایم چې دوی دومره د انسان په توجه دي چې دوی کله په افغانستان کې بم غورځوي نو څنګه چې یو بخښنه کوي چې خبره ختمه په تیر کال کې 14,000 ملکي وګړي وژل شوي دي او زیات د امریکایانو بمونو د لاسه وژل شوي دي په دغه نه مخکې 14,000 وژل شوي دي په 2014 کال کې 15,000 وژل شوي دي لیکن هیڅوک د نمبر نه ورکوي امریکا چې اوس په یمن کې کوم جنگ روان کړی دی په سیریه کوم جنگ روان کړی دی هغه پرواګیر نشته دی څوک وژل کېږي څوک پاتې کېږي امریکا چې هم دا اوس کوم جنگ په اسلامي شپږ اسلامي ملکونه هم دا اوس امریکا روزن بمبار کوي چې هغه یمن دی لیبیا ده عراق ده افغانستان دی او په څنګ کې سره یو بل ملک دی چې ما نوم هېر شوی دی ریشا پاکستان د پښتونخوا طرف ته هم بمباریان روانې دي هغه باندې هیڅوک دته ګوته نه وهي خو فقط سعودي کې چې یو جنۍ ځان لوس کړی دی او امریکا ته ګټه ده کاناډا ته ګټه ده او بسم الله وتعالى راځي سیف ته کوي راځي بچه کوي دا جنۍ او نور په سومالیا کې خلک هم دا اوس 80,000 خلک په یمن کې د وږي د لاسه مړ کېږي خو دا کاناډا امریکا قصه کوي ځکه ګټه ورته نه راوړي تاسو راشئ په افریقا کې وګورئ په افریقا کې هر دقیقه کې شپږ ماشومان د مریضي د لاسه د مختلف مریضانو وژل کېږي خو دوی قصه کیندي هغوی راوړي ځان ته غلامان کوي لیکن پرواګیر نه دي خو چې کوم یو جنۍ پاسېږي ځان لوس کي سعودي نه وي پوهېږي چې زموږ ګټه ده راشه نورث کوریا نه وي زموږ ګټه راشه دا یو مطلقا رذالت دی او د دوی دا کوم پاکزړتیا نه ده او دا کوم بشریت نه دی زه به انشاءالله یو واضح کوم خو لنډ اولین پوښتنه د سوال دا و چې 9% مسلمانان د ټوریزم جوړونکي دي او 9% مسلمانان د اسلام سره نږدې دي او 9% مسلمانان د ټوریزم یعنی سره په ټوریزم باندې مشکلاتو کې دي زه منم لیکن مسلمانان ټوریستان نه دي بلکې مسلمانان حقیقت ویونکي دي او مسلمانان یو وخت کې د دې دنیا لیډران وو دا مه هېروئ تر سپینه پورې تندلوسیا پورې ټول جهان د مسلمانانو په لاس کې وو او الحمدلله کفارو به دا اوس خواهش کوم مسلمان چې راشي زموږ ملکونو ته زموږ ځین څو پورې موږ ته عدالت باندې مخ ته لاړ شي او ماشاءالله تاریخونه په کتابونو کې دي خو متاسفانه مولدین کتابونه نه لولي دوی فقط یو دو ویډیو ګوري او بیا راشي او بیا وایي چې موږ هوښیار یو او چې هره خبره ده کوي ته قمقل ښکاري او دوی هوښیار دي زه ثبوت نه لرم زه یو وینا لرم زه دا نه وایم چې موږ سره جوابونه نشته دی خو راځه د بحث دپاره موږ مسلمانان هیڅ جواب نه لرو موږ د الله ثبوت نشو کولی نعوذ بالله موږ اسلام نشو ثبوت کولی نعوذ بالله ښه ته څه شی لري ته ماته د الحاد د ژوند مقصد دې موازي کی الحاد د دنیا ته پلان موازي کی الحاد د دنیا معنا دې راوباسي او الحاد دې وزه شی لرم الحاد لکه یو مچ غوندې دی چې کوم ځای کې لږ مشکل وګوري ډایرکټ هلته کینی د ابن القیم رحیم الله تعالی دا وینا ده او ته وایې څه شی لاس کې لري زه غواړم چې یو محلل سره د باندې بحث وکړم ما یو محلل سره بحث کړی دی د استرالیا نه و چې وات ډز ایتیزم آفر موږ ډیبیټ کړی دی په یوټیوب کې شته وی ګورئ لیکن څه شی ته ایکسپلینیشن ورکولی شي د دنیا دپاره هیڅ هم نه که ورکې نو ټول به هغه سبجکټیو وي فقط د ستا نظر لاندې به وي او همیشه دپاره سبجکټیو نظرونه کار نشي کولی اوس راځم فکر کوم چې وردګ دا ویډیو ګوري دا مو ته جواب کما وایي که په خپله ته د اسلامي هیواد نه تښتېدلی او اروپا ته راغلی وروز تښتېدلی نه یم که غواړئ زما پاسپورټ وګورئ زه په ویزا راغلی یم زه ویزا لرم په جولای کې تللی وم مالیزیا ته بیا تللی وم هند ته بیا افغانستان کې وم شوم په ترکیه کې وم ترکیه نه بیرته جرمني ته راغلی یم زما الحمدلله کاروبار دلته شته دی زه ټیکس ورکوم هیڅ کوم مشکل نشته اسلام ملک نه لري په دې پوه شه اسلام ملک نه لري اسلام د ټول انسانیت دپاره دی او د ټول دنیا دپاره دی نو موږ مسلمانان داسې نه یو چې مثلا موږ ته مسلمان یې دې ملک کې باید اوسېږي اسلام داسې کوم خواهش موږ نه لري اسلام څه شی وایي چې په هر جامعه کې چې ستا اسلامي ارزښتونه خوندي دي حلال رزق پیدا کوی شي ناموس دې خوندي ده اولاد دې خوندي دی تلته ژوند کوی شي هېڅ مشکل نه دی
چې ته هلته ژوند کوی شي. نو زه الحمدلله چې زه په جرمني کې فلحال اوسېږم، چون یو کال کې دلته اوسېږم، زه 15 کاله په ملیشیا کې وم. زما ناموس خوندي ده، زما حلال رزق دلته خوندي دی، الحمدلله زه حلال کار کوم او زما هیڅ کوم مشکل نشته دی. نو ځکه اسلام ما ته اجازه راکوي چې حتی ما ته اسلام وایي چې ته وګرځه، سفر وکوه او علم راټول کړه. زه خلته دعوت کوم. دلته مشکل څه شی دی؟ دغه خبره څه شی ده؟ دا خو یو هغه دی جهالت دی. څوک وایي دلته خوندي او روغتیا او دا نه، چې اسلام تا ته نه حرام کړي. نو بیا ولې؟ اوس سوال دا دی چې ولې سومالیا کې نه اوسېږي؟ بل سوال دا کړی چې ولې سومالیا کې نه اوسېږي؟ زه سومالیا کې څه وکړم؟ که زما د تجارت دی، زما هلته ژوند زمینه ده، راته ضرورت نشته دی. زه الحمدلله افغانستان کې، زما مور پلار افغانستان کې دي، زه هلته ځم، ژوند کوم، کور لرم، الحمدلله هر څه لرم، لیکن کاروبار زما بیرون دی. نو دغې د خلکو مشکل څه شی دی؟ سومالیا خاص سومالیا زه تا نه دا پوښتنه وکړم چې دا ولې ټول امریکایان ولې په افریقا کې نه اوسېږي؟ دا ټول امریکایان ولې په لغمان په چلمټیو کې نه اوسېږي؟ ولې په کابل په ارزان قیمت کې نه اوسېږي؟ دا هم یو منطق دی. دا هم یو منطق دی. څوک ځان چې دلته ولې اوسېږي ولې دلته نه اوسېږي؟ دا یو منطق شو؟ بې منطق خبره ده. بل پښتنې زه غواړم جواب کم، وایي چې ته د پاکستان پوز باندې خبرې نه کوې ډېرې، لیکن ته په ملحد باندې خبرې کوې. ما ته مخکې وویلې چې دوی د خپل توجه همیشه ستانه مخ طرف بل طرف ته ویسي او خپل ځان به تارګټ نه وباسي. هر هغه څوک چې غیر عدالتي کوي د مسلمان په خلاف، د یو معصوم په خلاف، که هغه مسلمان وي کافر وي، که هغه هر څوک وي، د هغه په خلاف زه یم. که هر هغه څوک چې د یو مسلمان په خلاف، د یو معصوم انسان په خلاف غیر عدالتي کوي، هغه زه په خلاف یم او هغه زه نه تاییدوم. که هغه پاکستان دی، که هغه ته یې، که هغه بل دی، او که هغه زما افغان ورور دی، او که هغه زما خپل سکه ورور دی، زه نه تاییدوم. او که وردک دا ویډیو ګوري او غواړي خبرې وکړي، زه سره خبرې کوی شم، پښتنې جواب ووایي شم، هېڅ مشکل نه دی. که غواړي زه ورته زنګ وهمه. بل شریعت ما ته مخکې وویلې چې کوم ځای کې زموږ شرعي حقونه لاس سره وړلی شو، الحمدلله نور ضرورت نشته دی چې باید په هغه کې ته ژوند وکوه. اسلام ملک نه لري، دا غلط فهمي ده. اسلام ملک نه لري او باید موږ اسلام ته ملک ورنه کړو. په دې ځان پوه شه او د باندې باید خلاص شي ستا سره. دا خو مې جواب کړه. وایي چې ته د پاکستان په پیسو باندې کار کوې. اول خو بې ثبوته خبره باید هېڅکله سړی ونه شي. بل دا ما تاسو مخکې وویلې، دوی خپل یو ستراتیژي ده چې خپل ځان د تارګټ نه وباسي. تا ته وایي زه خو نه یم، دا وایي چې زه ستا د دښمن یم، ځکه مو تا باید دوست شو. نه، زما که هغه دښمن دی ته هم دښمن یې. ما مخکې ورته ویلې هر هغه څوک که هغه پاکستانی دی، که هغه ته یې، که هغه امریکایی دی، که هغه زما سکه ورور دی، د اسلام په خلاف دی، د معصوم انسانانو په خلاف دی، زه یې په خلاف یم او زه ورسره هېڅکله په یو ځای نه کښېنم. بل پوینټ د ویلی دی د قاري صاحب محمد عیسی مبارکې چې قاري عیسی هم په غرب کې اوسېږي او حافظ هم دی. نو هغه یعنی په دې کې مشکل نه لري چې یعنی برمل سره مشکل نه لري او برمل په خلاف خبرې نه کوي. ته ولې د ملحدینو په خلاف او هغه یو لوی افغانستان ته امید لري برمل. زه د قاري عیسی دلته نماینده نه یم ناست چې دغه څه وایم، خو زه قاري عیسی ډېر احترام ورته کوم. البته ما ډېرې خبرې اورېدلې هم نه دي. زه د سره راضي نه یم، قاري صاحب سره راضي نه یم په دې مسله کې، ځکه که موږ افغانستان د مسلمانانو هیواد دی، یعنی 9% مسلمانان دي پکې، موږ ته الحمدلله کافي داسې هیروګان لرو هغه چې دنیا ته سلام کوي. او د مثالونه پاتې دي، رشیا سره هم پاتې دي، د یو کې سره هم پاتې دي، د یورپ سره هم پاتې دي، ټول دنیا پرژن امپایر سره پاتې دي، د پخوانه دا ټول پاتې دي. لیکن موږ ضرورت نه لرو چې یو کافر، یو ملحد چې هغه زموږ د خوږ نبي بې احترامي کوي، چې هغه بې عقلي راځي او بدون د کوم ثبوت نه هغه بحث کوي او زمونږ د ارزښتونو به احترامي کوي، چې هغه سره موږ راشو یو لوی افغانستان باندې کار وکړو. الحمدلله موږ کافي یو چې لوی افغانستان جوړ کړو، د هغه حفاظت وکړو. ستاسو ضرورت نشته، ډېره مننه. زه داسې قاري صاحب سره راضي نه یم. محمد صلی الله علیه وسلم چې کله اسلام ته دعوت یې کوو، اسلام سټیټ یې جوړو، نو هغه هېڅکله د یو فاسق انسان، د یو باطل انسان او د یو شخص چې هغه مسلمان نه دی، هغه کومک ته یې ضرورت نه دی پیدا شوی او نه یې ورته کړی. موږ سره الحمدلله الله شته
او موږ سره الحمدلله زموږ مسلمانان شته چې ایمان لري، هغوی اخلاق لري، آداب لري، علم لري، او ان شاء الله موږ به ټول په شریکه باندې افغانستان جوړو. ستاسو څه کوم ضرورت نشته دی. دلته یو ورور پوښتنه کړې ده ډېر مهم چې جواب یې کوم ورته. what did you do with the money؟ وایي تاسو څه شی وکړئ چې هغه پیسې هم د غریبانو دپاره ټولې کړي دي. ورور الحمدلله موږ کومکونه ورکړي دي په ژواک، ازادي راډیو، نو بخه شمشاد تلویزیون، دا ټول تلویزیون راغلی وو په کابل کې موږ کومک ورکړی. زموږ پیجونو ته متوجه شه، ټول اپډیټ به تاسو لاسته راشي. همداسې موږ په لغمان کې نن کومک ورکړی دی، په جلال آباد کې سبا به کومکونه ورکول کېږي، ټول به ثبوت سره راځي. زموږ ډیټابیس دی، هر څه موږ سره ثبوتونه شته دی، انشاءالله مه تشویش کېږئ. که وردک خبرې کوي بسم الله، زه د زنګ وهم هېڅ مشکل نه دی. دنه مخکې زه چې بل پوینټ ته دغه لاړ شم او د باندې بحث وکړم، زه غواړم چې زموږ د انسټیټیوټ افغانستان کې الحمدلله موږ دعوتي سنټر لرو چې داسې د مولدینو په خلاف چې هر دوی لیکنه کوي لیکنه جوابو، ویډیو کې ویډیو جوابوي، که غواړي بحث کوي بحث سره کوو. زیر ته ویب سایټ تاسو شریکوم او ان شاء الله وی ګورئ، او موږ کافي لیکنې لرو، هغه نه هم تاسو ګټه اخیستی شئ، لوستلی شئ. دا زموږ ویب سایټ دی، تاسو کولی شئ ان شاء الله چې وګورئ. زه غواړم یو کس که دا ویب سایټ راغی نو ټیګ کړي تر څو به دلته راشي. ورونه دا ویب سایټ ټیګ کړي، دې ځای نه ټیګ کېږي چې هر سړی پینګ د کمنټ. صحیح شو. زه وردک زنګ وم نسبت چې دا جواب کوم. زه اصل کې نه غواړم چې دې ته زه هغه ورکړم پیج ته راولم، لیکن اوس دا چې راغلی دی که پښتن لري دا کوم کړی دی. نو رضا بخیر جوړې په خیر یې. شکر دی. وردک ستا پښتنې جوابوم، او که تا پښتنې دلته ډایرکټ دا به ډېر ښه وي. هغه یوه پوښتنه دې لږ د سره ګډوډ کړم. زه داسې وایم چې قاري صاحب اسلام محمدي هم مسلمان دی هم حافظ دی، لیکن دی د دغو جرمني نه چې هر چې ته اوسي دی طالب غندي، پاکستان غندي. دا کار تاسو نه کوئ. موږ تاسو نه هیله دغه ده چې یعنې طالب د طالب کړنې د انتحاریان دغه بد کارونه چې کوي چې د 99% قربانیان مسلمانان د غندي. په دې باره کې لایو راځئ. یوه ده. دوم د بلوڅو جهاد. صحیح ده. یوه ده د بلوڅو ما ورته چې د بلوڅو مبارزه جهاد وبله، ووایه چې بلوڅ چې کومه مبارزه د پاکستان د ملحد پوځ په ضد کوي ښه کوي، دا جهاد دی، باید وکړي، هغه ازادي واخلي. زه کله چې تاسو د جهاد هر څه پاکستاني پوځ چلوي هغه ملحد دی، دغه باره کې ولې چوپ کوي؟ دا دوه پوښتنې به جواب کوم، بیا بله پوښتنه وکړه. صحیح دی که نه؟ اول پښتنه تا کړې ده چې ولې د باندې بحث نه کوي. ورور ما په د باندې لیکچرې ورکړي دي، ما په د باندې لیکنې کړي دي. زما یوټیوب چینل ته ورشه، فیسبوک پیج وګوره، 2-3 ساعت د باندې ما بحث کړی په پښتو کې، په دري کې، په انګلیش کې، او ما واضح ورکړی چې افغانستان کې جهاد دی او که جهالت دی، او دا ټول موضوعات مې څېړلي دي. دویم مې بحث کړی 2 ساعته، یو دقیقه نه 2 دقیقې نه 2 ساعته علمي بحث، نه چې فقط راشو فیسبوک کې بحث وکړه، علمي بحث، تاریخي بحث چې د پاکستان خارجي سیاستونه د افغانستان په باره کې او د پاکستان کړنه د افغانستان په باره کې 2 ساعته په انګلیش کې بحث کړی، نه پښتو کې. پښتو کې ولې بحث مانده کړی، وروسته مې پښتو کې کړی، البته انګلیش کې مې ولې اول کړی ځکه چې زه غواړم دنیاوال په دې خبر شي. موږ الحمدلله ټول خبر یو، زموږ ټول افغانان په دې خبر دي. زه ضرورت نه لرم چې لاړ شم دلته او فیسبوک کې چغې ووهم او ماته څوک خلک شاباس وایي. زه هغه کار کوم چې کوم باید وشي، هغه دا دی چې دنیاوال خبر شي. یو پښتنه دا ما کړي دي، نو لطفا ما باندې ته ګوته نشي وایي ځکه تا لیدلي دي. دویم قاري عیسی تا ویل قاري صاحب حساب باره کې زه هغه ته احترام لرم، لیکن زه په دې موضوع کې ورسره راضي نه یم. ول راضي نه یم، زه په دې آن یم چې موږ مسلمانان هیڅ ضرورت نه لرو مهلجین د چې راشي موږ افغانستان څخه موږ جوړ کړي. الحمدلله موږ کافي خلک، کافي هیروګان لرو افغانستان کې چې موږ خپل ملک په خپل جوړولی شو. زموږ خوږ نبي او همدا صحابه کرام هیڅ کله فاسق انسان ته نه دی چې وغنده د کارونه وغنده انتحاري وغنده. مارته مخکې وویلې چې د باندې ما 2.5 ساعته 1.5 ساعت پښتو کې پښتو باندې دغه اوس ووایه چې طالبان ناحقه دي، جنګ ناحقه دی، غلط دی ووایه. د اوس زه ما ویلي دي په بار دا مهم چې هر هغه څوک دین نه تعقیبوي او معصوم خلک وژني هغه په اسلام کې ځای نه لري، او انتحاري ما بار ویل چې اسلام کې ځای نه لري، او ما ویل دي که څوک انتحاري په اسلام کې ځای لري او حلال ده چې دا اوس کوم انتحاري افغانستان کېږي کوم معصومه خلک وژني. ما چیلنج ورکړی دی ټولو خلکو ته په شمول د بعضې پالیټیشنز چې راشي او ما سره بحث کوي. زه په افغانستان کې وم، په طلوع تلویزیون کې دا خبره ما کړې، صرف فیسبوک کې نه،
ما په طلوع تلویزیون کړې ده، په شمشاد کې مې کړې ده، په اصلاح راډیو کې مې کړې ده، په یو ځای کې نه. تاسو فقط فیسبوک نیولې ده. که تاسو زما کارونه وګورئ، هغه زه دلته فقط موبایل نشم راغلی چې بار بار خبرې کوم. زما په میډیا په تلویزیون لیول باندې خبره کړې ده، نه چې فقط فیسبوک کې چې څوک هم یعنی تاسو تلویزیون کې دا خبره کړې چې طالبان په غلطه دي که نه؟ ما ویلي دي چې هر هغه څوک، زه چاته نوم نشم ورکولی، هر هغه څوک چې معصوم خلک وي چې هغه په ناحقه دي، بس دا نه ردوم چې په افغانستان کې نو د افغانستان ملي اردو وژل څنګه دي؟ ناروا ده. ځکه زه ملي اردو د هغه خلاف نه ګورم. ملي اردو یو عسکر دی، که دولت هر چا واغستو ملي اردو هغه سره دی، نو ضرورت دی چې ملي اردو وژني، د خپل ورونو وژني. دولت واخله ملي اردو تا سره دی، ضرورت دی چې خلک بس مننه واضح شو. بیخي صحیح ده، مننه واضح شو. خبره کوم نه استاد دا خبر کوم. تاسو په دې کې څه خوند ګورئ چې راشي اسلام ته به احترامي وکوي، راشي محمد صلی الله علیه وسلم ته به احترامي وکوي؟ دا ماته جواب کوي. ما نه ده کړې به احترامي. ته ځان ته مهلت وای؟ نه، زه ملحد نه، زه خدای منم. ته خدای مني. اسلام باندې څه نظر لري؟ زه په وحدت الوجود باندې باور لرم. ټول کائنات چې څه پیژني، یعنی پانتیست و. ها پانتیست. نو بیا ته چې د اسلام په خلاف نه یې او ته د یعنی د اسلام ته بد نه وای، نو بیا ولې برمل سپورټ کوي؟ پوښتنه دې ځواب بیا وکړه، زنګ راغی. مهرباني وایم چې ته چیرته ایتیست نه او د اسلام په خلاف هم نه، نو بیا برمل ولې سپورټ کوي؟ برمل شاته ولې ولاړی؟ برمل ځان ته فکر لري، ځان ته سړی دی. په کوم شی کې چې موافق وم هغه تاییدوم، چې چې موافق نه وم هغه نه تاییدوم. کله کله دی د اسلام توهین کوي، زید یا نورو شاعرو دا نه تاییدوم. او دی چې د خپل نظر څرګندوي یا چې مني یا نه مني، خصوصا دغه یو شی چې دی وي چې مثلا په ادیانو کې خدای ماده نه بولي، بیا وروسته دا شان ګورئ. دا د مادي مسله، اجازه راکړه، دا د مادي مسله ما هغه ته میسج کړی. ګوره زه پرون زما د ملګري به د فیسبوک دلته ګوري، زه سفر مې کړی دی تقریبا 9 ساعته، زه تلم فقط یو کس خبرې سره وکم. دا ملګري د ګوري فیسبوک، هغه کس ډیر مشهور دی، زه کولی شم ویډیو پې جوړه کړم، لیکن زما دا خیاست نه چې راشم خلکو باندې ویډیوګان جوړ کړم. زما اصلاح ته ضرورت دی چې خلکو ته باید خپل ځان طرف نه ته خبرې وکړم، څو پر الله ته اصلاح وکړي. ما برمل ته ویلي دي، پرایویټلی میسج مو ته کړی چې ورو ته هره پښتنه لري، ما ته میسج کا، ما ته په هنګ اوټ باندې په واتس اپ باندې خبرې کوو، ان شاء الله ستاسو جوابونه به درکړي شي. نو ضرورت څه لري ته لاړ شي خبرې وکړې هلته اسلام په خلاف باندې، چې ومې کتل هغه اسلامي مشکل نه لري چې اسلام ته جواب نشي ورکولی، مسلمان ته جواب نشي ورکولی. اوس راځم نوروزي صاحب به برمل سره بحث وکړي. هغه یوه پوښتنه چې ما چارج کړم دی، هغه د ګوره ته جرمني غوندې سیکولر نظام افغانستان ته اجازه ورکوي چې داسې یو نظام وي چې مثلا ته چې جرمني کې اوسېږي، که داسې نظام په افغانستان کې راشي، دوی څه مشکل دی؟ په جرمني کې خپله مشکل دی، دوی ته په تنګ دي، نو څنګه افغانستان ته ویسم؟ که دوی په تنګ دي نو خلک ولې ورته راځي؟ لیونیان دي. نه، خلک مختلف علت ته راځي، نه راځي هغه مشکلات ته. افغانستان ته هم خلک کار ته راځي، ډېر خو کله ګوره یو نظام چې تا ته کار، ډوډۍ، کور، تعلیم، روغتیا، هر شی درکړي، نو ته څه غواړې؟ روز څنګه یو نظام ماته ډوډۍ راکوي؟ ته ماته دا واضح کړه، څنګه یو نظام ماته ډوډۍ راکوي؟ ګوره د جرمني چې کوم سیستم دی، که چیرې اوس په جرمني کې د عیسویانو شریعت عملي شي، زوړ د دی شریعت چې و، خو تا به هم لکه په اسپانیا کې چې د خلکو ژبې رایستې هم دغسې به دې کوي. مثلا که د اوس دلته عیسویان وغواړي چې موږ شریعت عملي کوو، د دوی شریعت، ته به خپله مخالف یې ورسره. زر ته خبره خلک ورته رامنډي، ولې ته په افغانستان کې نه غواړئ؟ ته په اسلام کې مشکل څه ګورې؟ هغه مشکل ووایه، موږ به تا دا پرېږدو دلته ګوته که مشکل نه ګوره، مشکل څه لري د اسلام په قانون کې؟ مشکل څه لري؟ دا یو سیکولر، صحیح ده، غوږ ونیسه، زه مشکل درته ښیم. دا یو سیکولر نظام دی، په سومالیا کې شریعت دی. دا خو پوښتنه کم تېز وورکه، په سومالیا کې ما ځکه چې سومالیا ته لاړ شئ چې هغلته شرعي نظام دی د عبدالشباب، ولې هغلته نه چې جرمني ته راځي؟ ته سومالیا تللی خپله؟ تاسو سومالیا چې زه خپله نه یم تللی، زه نه ځم، خو زه ټول شریعت غواړئ چې شریعت چېرته وکړم چې بیا نه ورځئ، دا څه معنا لري؟ اوس یې په سیکولریزم کې غواړي شریعت. ګوره اجازه راکړه،
اوسېدل ما ته مخکې ولې اسلام هیواد نه لري چې ستا په کومه جامعه کې اسلامي ارزښتونه خوندي وي دلته ژوند کوی شي. دا مهم اسلام داسې نه دی چې اسلام په دغه چوکاټ اسلام دی او دینه بغیر اسلام نشته دی. اسلام دین دی، اسلام د ژوند لاره د اسلام ملک نه دی. نو لطفا اسلام ملک پسې مه تړئ. یو دویم تا دا ووایم چې زما په نظر زه وایم چې اسلامي نظام چې جرمني کې کوم سیستم دی دنه بهتره دی. وشو او د جرمني چې د غرب کوم مشکلات یو مثال راکولای شي داسې بهتر نظام ته جرمني نه بهتر وي. اجازه راکنه زه خپل خبرې ختم کوم ان شاء الله ته به حق در کوم خپل خبرې وکړو د احترام وکړو. زه وایم چې د جرمني نظام نه د اسلام نظام بهتره دی ځکه جرمني نظام انسان جوړ کړی دی او زه پکې 100 دانې اشتباهات چې همدا اوس خلک ته په تنګ دي زه ذکر کوی شم. خو زه خلکو ته څه وایم دنه بغیر چې مو ته راشو دلته ګوته ونیسو هلته ګوته دا ما چې اسلامي شرعي نظام کې څه مشکل دی هغه ماته ووایه. هغه د اوس وخت د تقاضو سره برابر نه دی. یو مثال راکړه دا برابر نه دی. ډېر څه دي. طالبانو امارات مکمل اسلامي نظام و، شریعت پکې حاکم و، نه چاته کار ورکوي شوی نه کسب ورکوي شوی، هیڅ شی هم نشوي کوي. ناکام نظام طالبانو امارات 100% اسلامي نو تا دا و ما ته اسلام ته ماته شباب و ته اخوان مسلمین طالبان و زه ته اسلام و ته ماته نور خلکو نمونه اخلي. د طالبانو د نظام کومه برخه غیر شرعي و غیر اسلامي و ته مو مثال راکوي شي؟ زما پښتنه ته نه جواب زما پښتنه دا زه ته پښتنه ګوره یار د طالبانو د اوس د طالبانو د نظام کوم شی غیر شرعي و ته دا ویا هغه نظام خلکو ته څه ورکړل؟ هیڅ. ورته طالبان په اوس هم دا اوس په ټوله دنیا کې 200 ملکونه دي او 200 ملکونه کې خپل نظامونه دي. ته زتا ملک باندې خبر نه کوم ته بیا اسلام ملک پسې متړه یو جبهه پسې متړه زدات اسلامي شریعت د قران او د حدیث خو زه ته انت مو ته وایي چې طالبانو دا کار غیر اسلامي دی چې به ویم چې دغه دی خود کوم کار غیر اسلامي. طالبانو مسائل مو ته بحث کولای شو لیکن مو ته په طالبانو باندې بحث کو نه په اسلام باندې. نه طالبانو سره د مشکلات ولري لیکن د دې کوم یعنی د شریعت کومه برخه نه عملي کړي دی بیا په اسلام کې په اسلام کې contradictions لري کنه. اجازه راکنه اوس ګوره زه نه غواړم زما دغه مشکل دی اکثر مهلجین سره دی ایتیستانو سره دی چې زه کوم پښتنه ته کومه دوی پښتنه وړي بل طرف ته او ما پښتنه کې بیا عزیزي خپل پښتنه نه تختی. زه په طالبان باندې سبا پورې بحث کولای شم ان شاء الله په باندې بحث لازم زما پښتن ته دا چې اسلامي نظام کې ته مشکل لري تا ول ته پینتیست کنه اصلي موضوع دا چې ته خدای مانی لیکن د الهي قانون نه مانی. صحیح شو هم دې ده کنه پینتیست دا معنا ورکړي پینتیزم دا معنا ورکړي چې په هغه کې هغه عبادت او دا شاید منځ ځي کنه ار ویم کنه پینتیزم دا معنا ورکړي یو ایتیزم دی دا به کسانی ګور ته واضح کوم. ایتیزم څه معنا ده؟ ایتیزم چې ته بالکل خدای او د ډیزاین شات حقیقت ټول را دی یو. پینتیز دا معنا ده چې ته ډیزاینر مانی لیکن قانون نه مانی. وشو کا عبادت نه ډیزاینر او هغه بلاوینه مخلوق او خالق ما بلاوینه یو یې ګڼي دا یو د ټول بس یعنی اصلا مخلوق وجود نه لري نو خالق وجود لري بس یو موجود دی. خب پینتیزم نه غواړم ګور زه همیشه د پاره کوشش کوم تاسو مولدین سره زه هغه پوینټ ځان سره قوي ونیسم کنه تاسو بیا دی خو خیزونه وای. زما پوینټ دا دی چې ته اسلامي شریعت چې ته الهي قانون نه منې او ته چې شرعي صحیح نه دی نو ته د ثبوت راکا چې اول چې ځان ته پینتیست وای تا ول چې اسلامي قانون اول ما دا و چې اسلام په قانون کې کوم شی دی چې هغه تاسو سره مشکل لري هغه ماته واضح کا بس لاس یو پوینټ یو شی هر څه ویل شي حدود ویل شي طلاق ویل شي چې هر څه وایي هغه وایي هغه د اوس وخت سره پریکټیکل نه دی کوي یو مثال عملی وره تاسو سمسات کاغذ وروړم ته دا کاغذ دی غلط دی ته چې غلط دی ته کاغذ دی غلط دی ته چې غلط دی ماته مثال راکا ماته نه کدا شی غلط دی پکې اوکي اول لاس پرې کول دي صحیح دا د یونانیانو د وخت سزا و یونان کې چې قدیم یونان د دغه وخت کې لاس پرې کېدو د قدیم یونان سزا و د سنگسارم په هغه وخت کې و دا ډیر زړی سزا وي د اوس د هغه نه دي بل دا چې د دې سیستم په جزپین زبان دی ویل دی وینځ اوس نشي کېدای کنه ته اوس وینځ خو د ټول کاروبار په وینځو چلون واغه ته نشي راکوي نور نو سود پکې معنا دی کله سود
بنسټونه وي د اقتصاد خرابي ځکه دوبۍ څو ورکو شو که د اسلامي بانکونه جوړ کړ ټول ناکام شول نو دغه د سود کوم سیستم چې اوس جرمني کې دی ګوره ټاکس ورکوي دوی کوم سود ورکوي وردک یو به جوابو ان شاء الله یو به جوابو اول د حدود دی ویلې اسلام کې لاس قطع کول اسلامی تاریخ 1400 تقریبا 100 کال شوی دی 100 یا 200 دومره کال شوی دی لاس قطع کول په خو هم و نوروزي سب ته بده خبرېږي اجازه را کنه بابلیون سیویلایزیشن کې وو پر رومانس کې لاس رومانس کې کوم نوې شای نه دی کنه اوس راځه کنه نوې توام چې په کې نه وي ته ماته دا وایا چې اول دا لاس قطعول مخکې اسلام څه شوی اسلام داسې نه وي متاسفانه چې زمون خلک څه شي کوي چې هغه مضمون لولي بیا هو لاس قطع کول لاندې نو لولي چې اسلام څه شوی شریعت څه شوی که چیرته یو چا غلا وکړه په دې کې ما باندې هیڅوک مخالف نه دی که چیرته چا غلا وکړه او هغه کس ته اسلامیک شریعه یعنی اسلامیک سټیټ سوشل سکیورټي ژوند ته برابر کړو حلال رزق ور کړو د علاج لپاره ته غور کړو تحصیل لپاره ته غور کړو د ژوند لپاره ته غیر کړو هغه غلا وکړه اول معاف ده وشو ستا موټر پټ کو معاف ده ورو موټر بیرته ورکا قصه ختمه نو ډیر خوځېګه ما دویم دفعه بیا وکړه بیا هم معاف ده دریم دفعه د کور ته راغله او غلا وکړه او هغه هر څه د اسلام برابر کړی وو هغه معاف ده وشو که بیا دریم دفعه د شدا کاری وکړو بیا هغه نه بعد هغه لاس قطع کیږي ولې قطع کیږي دا اوس واضح کوم مرته که چیرته اوس راځه د غربي تاسو غرب سره مثال ورکوي په غرب کې څه شه ده که چا غلا وکړه هغه څه کیږي بندي کیږي صحیح شو 15 کاله یا 10 کاله او امریکا دا کار کوي امریکا کې امداوس د عمان نه د قطر نه د رشتہ د یو بل ملکم ده د برونینا ډیر نفوذ په امریکا کې بندیخانه کې پروت دی په امریکا کې امداوس 2.4 میلیون خلک بندیخانه کې پراته دي او اکثر ټول خلک دي او د کال مصرف چې د 14 تریلیون ډالر دی دا ټول سم ثبوت سره دیم ښه ما نه پښتنو کوم ځای ګلوس تاسو ویب سټ در کوم دلته کتاب در کوم زه به ثبوت خبر ان شاء الله نکوم اسلام څه شوی ک چا غلا وکړه یو دوه دفعه معاف ده ک په شرط دی کله معاف کیږي ک چیرته هغه وګینی کغه چیرته مثلا اسلام ته هر څه برابر کړی وي سوشل سکیورټي برابر کړی بیا هم غلا کوي هغه نه بعد به لاس قطع شي ولی یو چا نه غلا شوی موټر ته پټ شوی دی او هغه سړی اوس ونیول شو بندي شو بندیخانه کې دا چانه چې موټر پټ شوی دی دنه بیا ټیکس اخلي تر څو پورې هغه بندیخانه کې څه ډوډۍ ورکي که چیرته دغه 14 تریلیون ډالرز چې کوم امریکا په خپل بندیانو من مصرفوي دا شریعه قانون ثبوت کی نو بندیخانه نه بدوی خلاص یو 14 تریلیون ډالر چې اوس امریکا تقریبا 2 لکه کډې لک خلک په سړک کې پراته لري او هغه د اجازه راکا نوروزي صاحب دغه لوستون خو ما نه کوي کنځل نه پوینټ مخلاص زه جواب درکم د کنځل مور مانه که څوک وخت څه نه دی ویل چې د کنځل کوي چار څه کنځل کوي خور مور ماغه سي نو ورونو اسلام کې تاسو ځان ته مسلمانان وای نو په اسلام کې کنځل کم ځای نه لري لړنم دا په امریکا کې په سرکونو کې لاړ شه په لاس ویګس کې په ټکساس کې تبتلې کني تلې اغوي په داس ستونو کې بيدبي د ډیر مافي ډکه امتیاز کوي او نور زین ته غورځي تشنابونو ته نه رسیږي دومره معذلوله او غریب خلک لري هغه بزنس روان کړی دی او 14 تریلیون ډالر په بندیانو من مصرفوي اسلام سوی اول اجازه په شرط دی چې هغه وګی نه وي هر څه برابر وي هغه نه بعد لاس قطع که حدود ویسل کې حد نه راغلی دی قصه چې لاس قطع شو نور خلک هم داسې وشو که چیرته ته 3 کسان لاسونه قطع کې یقین په خدای وکړه چې امریکا کې دا مشکل حل وي او دارته ما دا نه چې اسلام کې 200 لاسونه 500 زر کسان لاسونه قطع شي توسه پوري ته ولې چې اسلام اوسه پورې په اسلام شریعه کې څون لاسونه قطع شي اوسه پورې نه نشم ویلای خو نمبر صحیح ده پوری سب هغه نوروزه سب 2000 څومره به زیات بنوي نه ګوره کنه دغه فکر دی ولا تاریخ کاغه خو اوس ګوره زه اوس دغه مو سره پښتنه ده کنه دا ډیر د توچ تشریح کو د توچ تشریح کو ډیر کده تشریح کو کدا سی وی صحیح ده د اخري پوینټ جواب کوم سوار د زه یو پښتنه وکم ګوره نوروزي صاحب اجازه راکړه پښتنه وکم اجازه اوس دغه توچ د غلی هات تشریح کو په کوم ترتیب تشریح کړه خو مو داسې نه دی دا اخري تشریح کو دا اخري ته برمل سره کیرن چانه به ووري اخري پوینټ اسلام د 1400 د 600
یو دشتم ای ډي د 611 ای ډي نه تر 1925 چې عثماني خلافت جوړ لر فقط 8 لاسونه کټ شوي دي. څومره؟ فقط 8. فقط 8 2000 نه، فقط 8. او دا تشریح ته چې برمل سره کینی هغه سره پاسيږي نو دا تشریح به تغه څنګه ووري. ښه سید ډیره مننه. اوس دغه د لاس غوڅول ته ډیر موثر دي ګټه کوي. بالکل صحیح ده. صحیح. او دا خو ډیر ښه دی، لیکن همدغه په سومالیا کې عملي کیږي، په سودو کې د خلک یورپ ته ولې منډې راوړي؟ دا ماته ځواب وراکړه. اوس شریعت هم ښایسته دی، ډیر ښه عملي کیږي، لاس پرې کول هم ښه دي. د خلک یورپ ته کفري غیر اسلامي سیکولر نظام ته ولې منډې راوهي؟ اوس دا پوښتنه مې جواب کوم ورته. د څه کې زما د موبایل هم لیونه شوی لکه چې خلک دلته ډیر علتونه دي، صرف دلته نظام نه تیښته نه ده. بعضې خلک دلته راغلي دي، سفارتونو کې کار کړی دی، پوهنتونونو کې استادان شوي دي، تجارتونه راغلي دي، اجازه راکړه، هغوی دلته راغلي دي، بیا هغه خپل ورور لري، دلته ورته ورور پکار دی، ورور هم غوښتی دی، مثلا بل کس هم راغلی دی. یو دلته 2 فیکټرز دي، یو پوش فیکټرز دي او یو پول فیکټرز دي. پوش یو څه شی ټیکه کوي، یو څه شی کشکاږي. دا اول د کشکاګلو فیکټر دی چې خلک نور خلکو دعوت کړي، ودونه باندې راغلي مختلف. دویم اوس سیریان چې راغلي یورپ ته، سیریا کې دا دومره بمونه چا واچول؟ مسکو چې کوم ملک ته خپل دا بمونه خو امریکا ورکول اخواني او د تاسو اخوانیان چې وي تاسو ورونه مجاهدین او وجنګیدل، خو د هر جنگ تاسو مجاهدینو کړی دی. د امریکا کوم جنگ دی چې هغه تاسو مسلمان مجاهد نه دی ورته کړی؟ اجازه راکړه. جاپان کې چې اټوم بم واچو مجاهدینو واچو، په کیوبا کې چې 1 میلیون خلک وژل مجاهدینو وژل، ماشومان فقط وژل هغه مجاهدینو وژل. ته فقط ګوره په سوریه، په لبنان، په عراق کې خو همدغه تاسو مجاهدین ورته وو. په افغانستان کې د امریکا جګړه چا وکړه؟ خو همدغه تو ورته وکړه، کنه تو ورونه ورته وکړه، اخواني ورته وکړه، مجاهد ورته وکړه، خو د امریکا ټولې جګړې تاسو ورته کړې. زه همیشه کوشش کوم چې دا باس ډیر تیت نه کم. زما همیشه دا علت وی چې زه باس نه غواړم ډیر تیت کم. علت واحد څه وی، زه باس لندم چې موضوع ته مو ته ورسیږو، یو موضوع ته ورسیږو، پښتنه دکړه زه به جواب درکم. صحیح شو؟ پښتنه جواب درکړه، به بل پښتنه کوي شي او کې دې چې بل پښتنه باید یو ځای کې وکړو چې مو ته منطق ته ورسیږو، مو ته سبا پورم خبرې کولای شو، د خلک وخت بنه ځای کو. صحیح ده؟ د غرب تراتک ما مرته مخکې ویلې چې یو فل فیکټرز دي چې خلکو ځان سره کشاګلی دي. دویم فیکټرز دي چې امریکا فورن پالیسی چې کوم په مسلمانانو هیوادونو باندې دا کوم پیسې چې مصرفيږي، دا کوم بمونه چې غورځيږي، دا کوم راشیا چې کوم لوبه کوي په شمول د بشار الاسد، دا فقط اوس نو شوی. که تاریخ ولولي په 1991 کال کې د بشار پلار هم چنان د خلک وشل او هغه خلک مسکر کول. دویم رفیوجی چې کله په یورپ کې جنگ کو، تقریبا 15 میلیون رفیوجیان عربان واغستل. فلسطین چې کوس نن سبا په زجر کې دی، د هغوی د جرمني نه رفیوجیان واغستل، نن هغوی ځان ته سټیټ جوړ کړی دی. چې کله په امریکا کې جنگو، یو کې ته خلک رفیوجیان راغلل. چې کله په یو کې جنگو، رفیوجیان استرالیا ته لاړل. دا رفیوجیز په دنیا کې تلي او راغلي دي. دا یو هیومن یو سوشل لایف دی چې رفیوجی ته راغلي دي. همداسې په افریقن هیوادونو کې چې یو جنگو، نن سبا رفیوجیان ډیر زیات اروپا ته نه راغلي. ته وګوره تقریبا 2 میلیون رفیوجیان فقط په ترکیه کې دي، همداسې په سعودي کې دي، همداسې په نور ملکونو کې دي، حتی بعض افغانان په ایران کې مشته دي. لیکن رفیوجی کرایسس ما ته مخکې ولې چې کله په اروپا کې جنگو، رفیوجیان ایست تل مسلمان هیوادونو ته تلل. حتی کته ولولي المقتسم بالله د تاریخ ولولا، المقتسم بالله حتی آیرلند سره کومکونه کول چې کوم وخت کې آیرلند په کرایسس کې وو، هغه ډوډۍ نشو لوګي لاس مړ کېدل او کچالوګان کړلو، کچالوګان بیرته خراب شو، کچالوګان خراب شو، نو اسم نه لودل. نو مسلمانانو المقتسم بالله سره کومک کړي وو. هغه ولولا دا تاریخ دی چې یو بل تکراریږي. حتی مسلمانانو سره کومکونه کړی دي د اروپا سره، اندلسیا سره، سپین سره. نو البته ته باید یو ورور زما ته سوال داده، زه نه غواړم په دې بحث کې بحث وکړم. زما ته سوال داده چې دا ته چې د الله قانون نه منې، د علت څه دی؟ او
زه دومره ګرم راغلم چې هغه زنګ بند شوی په ځان نه یم پوه شوی. ها ماشاءالله ریاض ماشاءالله ما ته میزونه کوي. ورونو زه 3 کسانو ته وخت ورکولی شم او هر یو کس ته لطفا فقط 3 دقیقې وخت ورکولی شم، ځکه زه یو میټینګ لرم او زه باید هلته لاړ شم، نو زه فقط 3 دقیقې وخت ورکولی شم یار ورته چې راشي یو څوک خبرې کولی شي انشاءالله خپلې خبرې دې وکړي. زه به خپل دایانو ته وخت ورکم چې حنیف الله ورور دی. ورور ما ته میسج مه کوئ لطفا، زه تاسو ته میسج باندې وخت نشم درکولی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورور، څنګه ښه بخیر یې؟ نور محترم څنګه صحت مو ښه دی؟ په خیر یاست؟ ماشاءالله ستا قرات ما واورېدو او امیزنګ ډېر ښه ماشاءالله. ډېره مننه. بس دعاګانې کوه، یو نړیوالې سیالۍ کې مې ګډون هم کړی که بریالی الله دې کامیاب کړه. ورون ټول دعا ورته وکوئ. دا ویب سایټ ډېر بخښه قاري صاحب تاته دا ویب سایټ زمونږ دلته ما یو څه ارټیکل اچولي دي، زمونږ نور ریسرچ هم را روان دی چې هغه موږ کوو. یو ریسرچ موږ ارټیکل هم اچولی دی چې آیا موږ ثبوت ته ضرورت لرو د الله دپاره او یا الله په خپل حقیقت دی. په انګلیش کې دی انشاءالله پښتو ته هم ترجمه کوو، هغه تاسو بیا ولولئ ویب سایټ کې شته دی. مهرباني ورور ډېر بخښه چې ومې د عربي ژبې په برخه کې کوم خدمات زه په خدمت کې یم. انګلیسي خو زما سامانه ده په عربي کې موږ ته پکار دی ځکه قمر انسټیټیوټ قمر څو بخش لري کنه. انشاءالله قمر یو خیریه بنسټ دی، یو قمر انسټیټیوټ دی. قمر انسټیټیوټ کې موږ د اسلامي ارزښتونو دفاع او د اسلام ته ودرېدل دي، نو موږ ته هر ورور چې هر یو کیفیت لري کولی شي چې مخکې لاړ شي او موږ سره انشاءالله راشي. او که څوک هم چنان ترجمان عربي باندې پوهېږي هر بخش کې موږ ته پکار، ځکه موږ متاسف افغانستان کې داسې یو انسټیټیوټ داسې یو نهاد نه لرو چې اسلام دفاع ته ولاړ وي. لرو به هم کېدای شي واحد محدود به وي، لیکن الحمدلله قمر بینالمللي بنیادونو باندې جوړ دی او انګلیش او پښتو دري کې موږ ارټیکل لیکو. مهرباني ورته راغلی او خبرې زه کوم ډېر وبخښه. انشاءالله زه په دواړو برخو کې مو په خدمت کې یم، که مو د عربي څه پښتو ته که د پښتو څه عربي ته ورشم زه په خدمت کې الله توفیق درکړي. ما لږ غوښتله زه غواړم دغه ملحدینو په تړاو باندې ما یو څه دغه کولی. یو شی ما ستاسو صحیح ونه فهموی، بیا وروسته غواړم چې در څه وپوښتم هغه د حد په باره کې. ما ویله چې حدود او د حد د حد دا چې تا د لاس د پرې کولو خبره وکړله، صحیح خبره دې وکړله. یو شی ما ونه فهموی، تا ویل چې مثلا که سټیټ دته زمینه د اقتصاد برابر کړي وي، د ټول دا شی زمینه ورته برابر کړي دی، بیا غلا وکړي، هغه مقدار د غلا ته رسېدلی وي، بیرته سټیټ معافولی شي. دغه ځای باندې زه پوه نه شولم چې دا څنګه معافولی شي. اسلام چې سوشل سکیورټي سیستم لري، یعنی اسلام که څوک غریب دی نو بیت المال هغه ته باید کومک وشي څو پورې هغه وږی پاتې نه شي. دا سیستم اسلام لري چې عمر بن خطاب وخت کې او دی وخت کې که یو څوک غریب دی او غلا کوي او بیت المال ته کومک نه دی ورکړی باید هغه معاف شي. په دې کې علما دا معافېږي. نو زما پوینټ هم دا و ما داسې وفهموله چې لکه ته وایه مثلا چې یو سړی سټیټ دته امکانات برابر کړي او بیا هم د غلا کوي بیرته معافېږي. دا شی ما داسې وفهموی، کېدای شي زما اشتباه ډېره مننه. دا امکانات چې بیت المال نه دا مال اخلي، یعنی اسلام کې صحیح نظام صحت اصلا اسلام باندې دی، تعلیم په اسلام باندې، یعنی اسلامیک سټیټ د تعلیم صحت برابر کی که ته بیت المال نه مال اخلي وګي هم نه او بیا هم غلا کوي 3 دفعه معاف کیږي، غنه بعد لاس کټ کیږي. او د 3 دفعه ما ول څنګه معاف کیږي؟ دغه نقطه ما غوښتل چې د موږ خو د فقه کې چې هغه د موږ اصل له حدود چې دي نه، دا د دې لپاره نه دي چې اسلام راغلی دی چې خلک بس لاس ور پرې کپ شي ور پرې کو په ډبر ولا، دا د ټولنې د حفاظت لپاره دي، ساتنې لپاره د خلکو د ناموس د ما مخکې ته وویلې کنه د کې ته ان شاء الله سره شي. الحمدلله زه ته د شیخ صالح الفوزان خلاصه فی فقه کتاب دی په عربي کې مشته، د کې دا موضوع شته دی، هغه کې دا بحث لري فکر کوم چې ما د عام شریعه موضوع ده، حدود شرایط چې اسلام کوم ورکړي دي ان شاء الله فکر کوم په اسانه پیدا کول شي. بس بیا ان شاء الله به ورسته پرځګر. نو د ملحدین په تړاو ما ویل هغه بل ورځ ته قاری صاحب خبره مو کړله، ما ویل دا خو چې دی په افغانستان کې لومړی د ملحدینو د تنازلاتو د سلسله راځم. د ملحدین ټوله د یو ستریا پرې مشهور ملحدین چې دي دا ټوله په خوای تستان و، بیا په مرور د زمان سره د خلکو د بیا ورکسل کدي فکر یو کال د خلک ورک و لایفونه نه کول، پروګرامونه نه کول، ورک تر څو د دوی د خلکو د ذهنیتو سووزي. دا بیا ورسته برته بیا رااله وس دوی داسې ځینې تنازلات کوي، غواړي چې په دغه ډول باندې په ټولنه کې دوی خپل ځانونه مطرح کړي. بل ورځ مثلا برمل غلی و د ویلي و چې زم خدای منم
صحیح شو کلمه به ول لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا کلمه شريك له واشهد بیا چې د داسې بچا پوښتنه چې وکړه ول زه غواړم چې تا د جواب درکم یعنی د پخوانی ملحد په شان غواړم جواب درکم دا دغه چې دی دا بل دغه وردک چې دی وردک چې مثلا وای زه اوس خدای منم د دې وردک سره ما 2 کاله مخکې په 2015 کې ما د سره باس کړی دی مطلق د خالق مقر دی چې د اسمان تم خدای وایي مزیک تم خدای وایي کائنات هر وخت تر جزیره ته وایي او هر ذره ته خدای وایي اصل کې متاسفاً دا پینتیزم نه دی دا الترومایفوزم دی که دا وایي زه پینتیستم دا الترومایفوزم دی دا پینتیزم نه دی نو یعنی ما غوښتل چې د دوی تنازلات ترشم دی اوس په دغه طریقه باندې غواړي مثلا تا په دې خطا بس چې ته وایې چې د طالبانو جنگ پر حق د ملي اردو چشته ابل د پاکستان ابل د ملي مسایل رخلي د ملي مسایل د خپل الحاد سره یو ځای کوي بر په ټولنه کې دا خبره مخکې ما وکړه can you give me the charger my laptop charger ډېر وخت چارج مې ختم شوی دی لیپټاپ دا خبره ما مخکې وکړه ورور نو دوی څه کوي دا ملي مسایل رخلي دا ملي مسایل دا خو موږ خو خپل هیواد موږ خو په دې موږ په هر فرد باندې خو به دي چې په هر وینه مو د هر چا په دغه مو خو به دي موږ دلته غواړو چې په افغانستان کې دلته امن وي دلته برقراري وي دلته اسلامک سټیټ وي دې خو هیڅ وخت ممکن دوی څنګه کوي مثلا دوی راواخلي ملي مسایل رخلي ملي شان رخلي بیا د خپل الحاد سره ګډ خلکو ته وړاندې کوي صحیح شو بالکل د څه د پاره چې په خلکو باندې دا دغه په خلکو باندې دا خپل الحاد وتپي دومره موضوع دا ما بل رز قریسات مو ما ولا د دوی سره بحث ما په ان باندې مستاپ اجازه ورو ته خبرې کواز دا چارجر دم خبرې کور وچ دا خلک اوري زم اورم ان شاء الله ما ابل ورځ قریسات مو ویل ما ورته ویل د خلکو سره موږ ډیر باس کړی تاسو ته معلومیږي موږ د رحمت الله نوروز صاحب او موږ تقریبا 3-5 کاله د ملحدینو سره باس کړی دي او ډیر خبرې مور سره کړې دي موږ هیڅ نتیجې ته ورونه رسیدلو صرف دومره و چې هغه خلک چې د دوی په لومو کې راټینګ و دغه خلک مولش کنټرول کړل دونه از موږ واسو یعنی رحمت الله نوروز صاحب هم دومره کومک وکړي هغه چې څومره واسو دونه وسو همکاري وکړل ما دوی ته پرون ویل مال داسې مسائل چې دي خصوصا د عقیدې مسائل نو روسه تاسو ته معلومیږي د دې ټول د عقیدې مسائل چې دي دا خو علمي مسائل دي دا باید په اکاډمیک مرکز کې استاد ادي مرکز جوړ کړی دی اکاډمیک مرکز به جوړ کړی په کابل کې راس کله تکشین او بحث وکړو دا خو د دې لپاره نه دی چې سړی د مکتب په شپږم کې دی زه مالدار نه یم خو د سورونو کومکون دی وجه زمون مرکز روان دی که څوک راځي ټیکټ هم په ما هوټل هم په ما او سکیورټي هر ملک چې غواړي موږ سره نزدینه بحث کولای شو هر ملک چې دا غواړي که ماشاءالله ایجپت کې تو ته یک اروپا کې زېما که امریکا کې زوت لشم سي چې هر ملک دوی متاسفانه څه شي کوي دوی متاسف نه غواړي خبرې کوي دوی هغه معصوم خلک چې کوم د موضوع نه ده چې کوم په دې دوی تاګل کړي را غواړي پښتنې ته کوي چپ راس څنګه شو پاکستان افغانستان داخلي ملي مشکلات بیا الحاد د مخ کې بیا ولا ته غوډي اخ لري استغفر الله عجیب خبره کنه زه ته هم اوس مصر چې دی ته معلومیږي د مختلفو افکار او آرا او متعددو نظریاتو مرکز دی لیکن دلته په الازهر کې خپل دا قانون دی دلته چې ته په ټلویزیون باندې نسی کولای د الازهر د فکر سره په ټلویزیون باندې داسې مسایل لکه د موتا چې سړو ان د مناظرې او د شینې د ټلویزیون باندې نه مطرح کی وکړه زړه غواړي راسه الازهر اکاډمیک علمي مرکز لري دلته راسه کښینه هر مسله چې د عقیده په تړاو درلودل راسه مسله دلته اوس په دې کې ځین خلکو مکتب ویل دي ځین نه دی ویل ځین ازمشت سي شروع صلات او قدري او دا شی ویل دي دی غواړي د خپل لایف راسي د خپل نظریات پر دوی باندې تطبیق کې شک دای نسته او چې بیا څنګه کې داسې تر ځوان د دې چلونه ته تلل دروشه ملګر ته به مرشه څنګه کې په دې ملحدینو کې خو 2-3 ښکارا دي 4-5 ښکارا یو څه بیا پټي یو مسلمان راواخلی هغه ته خبرې یعنی ملحد خو ځان مسلمان ورته جوړ کی هغه ورته وای شه خدای نسته ولدا خبر خودیم د عقل و داس احسن نورستم کې داسې خدای نه عقل نه داسې څنګه په دې طریقه باندې دوی غواړي چې خلک دوکه کی خلک خطا واسي د زموږ ځوانان خطا بس ما ته دلته ملګری پښتنې کې وای دا څنګه کار دي موږ گیچ یو ګرځي نو زه وایم چې موږ تاسو پر دوی سره بحثونه ته د څومره سره وکړل ما صرف نتیجې ته ورونه رسیدلو دومره نتیجې ته ورسیدلو چې د ځوانان مرا کنټرول کړل ځوانانو فکر مرا کنټرول کړي چې د خلکو څخه لږ لیر وګرځي نو د دې لپاره که تاسو مشوره څنګه د نوروز صاحب چې یعنی د دې خلکو سره نور بحث اړتیا نه لري چې سړی ورسره وکړي خصوصا دغه مسائل د عامه زه ان شاء الله د کوم کس چې زما سره میټینګ دی هغه مخکې ناس دی الته او ماته میسج کوي چې ته چیرته
زه به دومره ووایم چې که څوک هم غواړي بحث وکړي ورته ووایي چې زموږ علما سره بحث وکوئ، زموږ داعیانو سره بحث وکوئ. که تاسو مثلا یو سړی مریض دی ته ورته نه وایي چې ورشه نجار ته ورشه به علاج وکړي، که نه چې څوک مریض دی راجع کوي، څوک چې مسؤل دی هغه ته. او چې موږ نه پوهېږو الحمدلله نور علما دي هغوی به ورسره جواب وکړي، دوی عام خلکو سره بحث نه کوي. دویم داعیانو زما دا خواهش دی چې په خپل پیجونو کې ورسره بحث مه کوئ او دوی ته شهرت مه ورکوئ. که بحث کوئ ورسره په تلیفوني بل په ویډیو خلا باندې جوړ کړئ انشاءالله. زه به اسامه ورور دعوت کوم او اسامه ورور نه بعد به انشاءالله که څه وینا لري په یو دقیقه کې ووایي، زه به اسامه ورور دعوت کوم انشاءالله. اسامه ته وخت ما صرف دومره ویله ما که چیرې زه هم چمتو یم تم چمتو یې کېدای شي زموږ ته ټول اسلام پال مبارزین دې چمتو وي. دې خلکو ته موږ د واتساپ ګروپونه هم جوړوو، دې خلکو ته موږ میټینګونه هم جوړوو، هر څه ورته جوړوو. که دوی غواړي رښتیا د حق غوښتنه کوي چې راسي حق ته ورسېږي، تر څو خدای پاک دوی ته موږ معرفي کوو یا ورته وپېژنو، موږ دا کار ته چمتو یو. خو دا کار چې پر لایف ورته راسو دوی مشهوره کړو، دوی ته شهرت ورکړو، دوی د نظریاتو شهرت ورکړو، فکر کوم چې دا به هم زموږ په تاوان وي، هم زموږ یعنې د دې پر ځای چې موږ دین ته خدمت وکړو کېدای شي موږ لا د نورو خلکو ذهنیتونه مشوش کړو، د نورو فکرونه مشوش کړو او د خلک ګچ کړو او هریان سي کېدای شي موږ هم په دې کې سبب وګرځو. نو زما ستاسو او د ټولو ملګرو سره غوښتنه جزاک الله خیر. ورور زه به اسامه ورور دعوت کوم، زما هم دا نظر دی او زه غواړم چې ناوخته شم په جرمني کې په وخت رسېدل ډېر مهم دي، خو زه بیا هم ناوخته یم. اسامه ورور ته وخت ورکړه، اسامه ورور ته میسج وکړه، دلته کمنټ وکړه، زه به دعوت کوم. ورونو ما مخکې ورته وویلې چې زموږ قمر چې یو بخش د دعوت دی، یو بخش د خیریه دی، چې خیریه دپاره موږ جدا الحمدلله خلک لرو سپورټ کوي. که څوک غواړي چې زموږ قمر انسټیټیوټ دعوتي بخش او خیریه بخش سپورټ کړي، دلته موږ خپل ویب سایټ لیکلی دی، تاسو کولی شئ خپل ماسټر کارت یا ډیبټ کارت رجسټر کړئ چې هر مقدار مثلا $15 ورکوئ، $10 ورکوئ د الله رضا دپاره دعوت او خیریه کارونو ته. نو دلته چې د ماسټر کارت هم صرف کو نو زموږ سیستم به هره میاشت اتوماتیک تاسو نه هغه پیسې اخلي، تکلیف هم نشته دی. دا صدقه جاریه وي د اسلام دپاره او د ماشومانو د خیریه کارونو زموږ وګورئ، زموږ یوټیوب چینل ته ورشئ، ویب سایټ وګورئ او انشاءالله دې کې امید لرم چې موږ د یو څه بجټ دعوت دپاره ولرو. جیمی سویګارډ چې کوم عیسوي عالم دی هغه $1 ملیون د میاشتې بجټ لري خپل دعوت ته. او موږ چې کله یو وړوکې کاغذونه کې چې چاپو هغه دپاره موږ به څو میټینګونه ونیسو، فکر وکړو څنګه چاپ کړو. نو امید لرم که تاسو سپورټ کولی شئ، دا ښه موقع ده، ورونه ګوري انشاءالله چې یو ورور $10 په اروپا او امریکا کې دې ملکونو کې هېڅ هم نه دي. زموږ سسټینیبل کلب دی، ځان رجسټر کړئ انشاءالله، خپل اکاونټ ورکړئ او دلته ما دغه په دې کمنټ کې مې لیکلی دی دا ډایرکټ دلته د کمنټ دی، څوک کولی شي ما ته میسج هم وکړي، زه به ورته ولیږم انشاءالله به یو غټ صدقه جاریه وي. جزاک الله خیره. زه به اسامه ورور ته وخت ورکړم او بیا باید زه لاړ شم. سمه ده ورور؟ څوک هم غواړي تکرارونه ډېر مهم دی چې موږ سره اقلا 100 ورونه هم شي او $10 ورکړي، تقریبا 100 شو. موږ کال سنټر هم لرو اسلامیک، یعنی خاص کړه چې هر اسلامي پوښتنه لري کولی شي موږ زنګ ووهو، خپلې پوښتنې جواب واخلي. موږ ریسرچ هم کوو موضوعاتو باندې، همداسې اسلام د دفاع هم کوو چې هر مهلت اټک پکې موږ ته ولاړ یو، په میډیا لیول باندې هم چان مذاکرې ورسره کولی شو. ویب سایټ زموږ ګورئ، ټول معلومات تاسو به لاسته راوړئ انشاءالله. زه به اسامه ورور زنګ ووهمه. اسامه ورور نه راځي، نه پوهېږم ولې بلاک اسامه ورور کوي دلته، نه پوهېږم نه راځي. اسامه ورور ته د لایف نه لاړ شه، بېرته راشي، زه به دعوت کوم. فکر کوم چې موږ ټول چې سره یو ځای شو د خیر کار دپاره او همچنان د دین دپاره، نو زموږ ډېر څه کولی شو. خو متاسفانه چې دوه مشکلات دي، یو خو سیستمونه صحیح په افغانستان کې اوسه پورې جوړ نه دي، او دویم مشکل چې دی هغه د خلکو ته رسېدل دي. اوس ماشاءالله ما تاسو ته پیغام ورسوو انشاءالله ډېر نه وي چې ما راواخله ما ته راولېږه. ورونو ټولو ته میسج کوي، ځکه دلته مطمئن یم دلته به زر کمنټ وي، نو زما تاسو ته پیدا کول سخته وي. ما ته میسج کوي څوک چې غواړي او کنه کولی شي ډایرکټ په دې لینک باندې کلیک کړي، دلته ما ټیګ کړی دی، په دې لینک باندې کلیک کوي اتوماتیک به زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ او ویب سایټ کې به خپل ماسټر کارت بانکي سیستم رجسټر کړئ او اتوماتیک به انشاءالله زموږ هغه اکاونټ چې کوم دی تاسو نه به هره میاشت کې اتوماتیک پیسې اخلي، هېڅ ضرورت نه تاسو تکلیف شي. کولی شئ چې 10 هم وکوئ، 15 هم وکوئ، چې هر څومره دی. اسامه ورور راشه چې زه ناوخته را باندې انشاءالله تاسو راغواړم ښه به وي. بشیر محمد ورور وایي چې غربي کالي ما ته مخکې وویلې، په اسلام کې شرقي او غربي کالي نشته دی. اسلام کې 6 شرایط دي چې کوم کالي کې پوره وي هغه انشاءالله ته اغوستی شي. زه دغه ورور هم دعوت کوم، سعادت
ورور فقط 2 دقیقې وخت واخله. زه شرمېږم تاسو هم چې وخت ډېر ما اخلئ، خو اسامه ورور باید خبرې وکړي، مهم دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. دا تا غوندې سلامونه چې افغانستان کې 15 کسان واچي افغانستان جوړیږي. الله دې تاسو عزت وکړي، الله دې تاسو هغه کې کامیاب کړي په دې کارونو باندې. او دغه کم کسان چې تاسو ته وایي چې طالبانو کم کارونه شرعي دي، نو دا خو اسې په مسلمانانو په خپلو کې سره په جنګ اچي. دا خو مستقیم مطلب دته بد او رد کمزا ویل ښه نه دي. نو دا خو دغه نه انسانیت دی او دا نه په یو دین کې دی نه په یو مذهب کې دی. او د لپاره باید دونه زه وایم. او دا څونه کسان چې د افغانستان نه راغلي دا د زه قسم خورم چې 95% کسان دا د اقتصادي مشکل لري دلته راغلي دي. همدغه خارجانو راغلي په افغانستان کې بمونه غورځولي، اقتصادي مشکل لري راغلي. او 15% کسان 2% کسان دا سیاسي مشکل لري. او دغه 3% کسان دغه ملحدین دي. نام دغه ملحدین دي چې اول دنه پښتنه وکړه ستا د مور نکاح چا تړلې ده. دا خبر نه ده ته وایي چې د مور نکاح چا تړلې، هغه ملا پاکستان کې ترسولې. پاکستان زه پاکستانی نه یم، زما پلار نیکه هم بیخي پاکستان ته ټول دنیا پیژني. مطلب پاکستان سره کوم اړیکه نه، مګر پاکستان یو خاوره ده، اسرائیل یو خاوره ده. پاکستان فوج سره مشکل لري، جنګ سره مشکل لري، دونه لري لړ سره وځي. موضوع بل طرف ته ځي. زمونږ دا بحث نه چې مونږ په نور خلکو باندې بحث وکړو. زه اسامه راخلم چې ما باندې ډیر نا وخت دی، ان شاء الله یو بل ورځ ماته میسج کوم او تا به ډیر خبرې وکړو. ځکه سلام دې غواړو. زه سید په الله دې سپارم ټول ته ایمان خو سلامونه. الله پامان. وعلیکم السلام ورحمت الله. قطع شو. اسامه ورور دا دی. اها ماشاءالله راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. اسامه ورور چیرته بیخي نظر کې؟ نوروز صاحب څه حالت دی؟ بس مسافري دا اوس هم په هغه کې ناست یم، یو پرواز لرم یو خواته. ستاسو د پروګرام مې کته ډېر خوښ شوم. نه خواهش کوم، امید لرم چې خلک ګټه اخیستې وي. الله دې خیر او برکت درکړي. راځم اول دې خبرې ته چې ستاسو د کوم ویب سایټ دی د قمر قدرمند ورونو دا چې کوم 3-3.5 کسان انلاین دي، ټولو ته زه د دې ویب سایټ لپاره دعوت ورکوم. او دا هغه ویب سایټ دی چې په دې کې د افغانستان ولس دپاره یو قسم ته خیریه کارونه هم کیږي. او دې نه علاوه که د کومو خلکو د الحاد په تړاو باندې سوالونه وي، نو هغه رحمت الله نوروز صاحب ته یا حنفي صاحب ته یا ما ته میسج کولی شي، یا نور داسې مبارزین چې کوم دي. او یا دغه ویب سایټ کې موږ ټول ورونه کوشش کوو چې په سالم فکر وکړو ګروپ کې یا نور ګروپونو کې چې کوم د الحاد په تړاو لیکني، نو هغه موږ دې ویب سایټ ته راجمع کوو انشاءالله. او په دې باندې رحمت الله نوروز صاحب هم کار شروع کړی دی. دویمه خبره راځم د حنفي صاحب خبرې ته. زه بالکل دغه په تایید باندې د خبره کوم. ملحدینو ته بحث ضرورت نور نشته ده چې په دې لایو ویډیوګانو کې وکړي. یو خو دا چې د دوی علمي استعدادونه، نن تاسو یو خبره وکړه، هغه دا چې تاسو ویلې چې یو ملحد هم یاد کړي چې هغه څومره پوهنتون ویلی، څومره سبق یې ویلی دی. نو دوی ته خو موږ معلوم دی، یا څوک ډرایور دی، یا څوک هلته ناست دی یو ځای کې عام لیبر دی، یا څوک یو بل شی دی. که چېرته دغه علمي ملحدین واقعا چې دومره عقل لري چې د آینسټاین او د نیوټن چې کوم اقوال دي د هغوی رد هم کولی شي، نو دوی دې وښیي چې په افغانستان کې څه کړنې دوی په ساینس کې لري، په فلسفه کې لري. خو داسې نه ده چې یو د 3 رسالې ولري یا د سټیفن هاکینګ یو د 3 کتابونه ولولي، د هغې نه بعد چې د دوی د الله انکار یا ستا خبرې م قطع کوم. ما برمل ته وویلې ته کوم پوهنتون نه فارغ یې، کوم شي کې مطالعه لري چې مغه بحث تا سره زه مثال درکم هیڅ هم نه. فقط یعنې ته په دې پوه شه اسامه ورور چې هغه په لایف کې دومره سیګریټ څکي، چې هغه په عام ژوند کې څومره سیګریټ څکي، یعنې دا خپله د انسان شخصیت تعریف کوي. نو زه په همدې نظر یم چې عام ورونو دپاره دا بهتره چې موږ ویډیو جوړ کړو، سیریز جوړ کړو. ماشاءالله ستا سیریز د الحاد خلاف باندې، لیکن دوی ته باید موږ ارزښت ورنه کړو. خو تا چې مخکې وویلې چې دوی ټارګټ هغه ټارګټ کوي چې کوم معصوم دي، هیڅ نه خبر نه دي، دوی ټارګټ کوي او راغواړي او بیا ځان ته هوښیار احساس کوي. لیکن په دوی یقین خدای وکړي چې یو مقالې باندې وسړی نشي کولی ته ساینسټیسټ شوې او بیا راشي ته نه دوی ودي نه دوی د یو څه راښکاره کړي، یعنې دوی د یو څه ووایي په یو فیلډ کې د دوی کار وکړي، دوی د واقعا ثابت کړي چې موږ په د خپل الحاد کې علم لرو. یقینو کې دوی کله نه کله دومره حده پورې لاړ شي چې ګډې وډې وایي. وخته دا وردګو یو څو خبرې ما واورېدې، د خپلې خبرې هغه سیاق او سباق یې سره نشو برابرول، خپلو کې تناقضات یو. نو بیا دوی دا د دې الحاد دی، هغه نفساني الحاد دی چې هغه د خپلو شهوات دپاره ملحدان شوي. که چېرته دوی علمي ملحدین وي، خو دوی دې راشي مثال د خبرې موږ سره د بحث وکړي، بحث نشي کولی مثال د خبرې یو کتاب دی ولیکي، یو کالم دی ولیکي، آرټیکل دی ولیکي، د هغې رد به ورته موږ ولیکو. بالکل اوس مثال د خبرې اسامه ورور هغه ویډیوګانې زموږ جواب کړي، یو ویډیو زموږ نه جوابوي.
نشي جوابولی. هغه ما د ډاروین ویډیو جوړه کړې وه، دوی په خپل ګروپ کې یو بل ته ویلي باید چې تاسو دې نه بعد د ډاروین هغه مطالعه کوئ، باید چې دې نه بعد تاسو د ډاروین نظریه مطالعه کوئ. نو د دوی ټولو دغه صورتحال دی. نو زه اول ستاسو ویب سایټ دپاره انشاءالله العزیز چې زه هم کوشش کوم چې زما کومې لیکنې دي هغه ټولې ما یو ډرایو ته جمع کړي دي، هغه تاسو ته درکړم. ویډیوګانو به انشاءالله زما د راروانې هفتې نه کار شروع شي، ویډیوګانو مکمل پی ډي اف فایل به هم زه تاسو ته درکړم، دا ایچ ډي ویډیوګانو فایل. او د نه علاوه چې نور هر څه شی انشاءالله چې ستاسو ویب سایټ ته موږ مواد را جمع کوو، ټولو ورونو ته دعوت ورکوم چې هر څه ویب سایټ کې په تړاو چې هر ویب سایټ کې هر څه واضح دي، د قمر کارونه، د قمر آینده پلانونه، څنګه کې قمر کې څوک ټیم کې ممبران دي. متأسفانه هیر شو سټاکس مو غوښته ما ته ریاکس راولېږه سټاک کې واچو ټیم ممبر او پورټفولیو چې زمونږ هر یو لیکوال دی دغه مکمل ډیټیل کوم ځای کې درس ویلی، کوم پوهنتون نه فارغ دی، ټول معلومات واضح دي چې سړي اخ څوک ګوري دا سړی څوک دی. یعنې همداسې بې معنا لیکنې دلته نشته چې تاسو راشئ ورسئ، نه هر سړی اکیډمیک دی بالکل ماشاءالله بالکل ځان غوندې دی، ټول اکیډمیک څیزونه دي او سره یوځای شوي دي. موږ استاد لرو چې هره میاشت هغه 400 پوښتنې جوابوي. دې مولین ته موږ نمبر ورکړی، کال سنټر زنګ ووهئ، موږ ریکارډ لرو چې څونه پوښتنې جوابوي څوک، لیکن یو میسج استاد زموږ نه دی راغلی چې هغه یو مولد لیږلی وي چې زه دا مشکل لرم او ځان نشي لیږلی. دوی دعوت ورکوو ورته، موږ ته راشي په مسنجر کې راشي، او که نه زموږ ویډیوګانې د جواب کې یو منظمه ویډیو دې جوړه کړي چې دا دی. اوس دلته چې دا کوم دا چې کوم تاسو ګورئ په دغه کې بعضې میسیجونه کوي که نه، دوی ټولو ګوره دوی هسې خالي ذهن دي، داسې نه ده چې دوی یعنې په کوم غټ کمال باندې دغه کړي، خو که نه دوی د ثابته کې را دي شي موږ ته د خپله کارنامه وښیي په ساینس کې، په فلسفه کې مثال د خبرې یو ویډیو دې جوړه کړي، نور داسې ترتیب سره یې کار وکړي، دغې به ورته موږ یو مدلل جواب ورکړو. او که داسې ترتیب سره نه کوي نو د دوی مبارزه هم خوشي ده، څه فایده نه کوي. ما ته مخکې ذکر وکړو چې دوی څه شی کوي، زموږ شخصي یا ملکي مشکلات راخلي او خپل ځان صحیح ثبوت کوي. وګوره ته مریض یې، زه نه یم ځکه زه ښه یم، پوه نه شوې، زه امریکا کې یم ته په جلالاباد کې ځکه تا نه بهتره یم. نور کوم منطق خو دوی نه لري. او ویډیو کې ته بار بار شراب ښکاره کوه، سګریټ څکه، نه پوهېږم کوم آداب او کوم اخلاق دا دي. بالکل الله تعالی تاسو ته خیر او برکت درکړي. خوشحاله شوم تاسو سره په خبرو کولو باندې، او نور ملګري که څوک راغواړئ یا تاسو هم کار لرئ زه باید لاړ شم، متاسفانه څوک غوښتی نه شم، انشاءالله بیا که وشو نو بیا به چا سره خبرې وکړم انشاءالله. ډېره مننه، السلام علیکم. ډېره مننه ورونو، تاسو ویډیو څه پورې ولیدله. انشاءالله که تاسو کوم پند دغه څه څه هم زده کړي وي خلکو سره شریک کړئ. که ما فارسي په دې ویډیو کې نه ویل ځکه چې فارسي کوم کمنټ راځي ما جواب کړی وی، زه البته دې کې دواړه ته کوم ما ته دواړه یو شی دي. امید لرم چې بیا تکراروم که څوک هم غواړي چې دعوت او خیریه کارونه زموږ سپورټ کړي، کولی شي چې ویب سایټ ته ورشي ولولئ. څنګه زموږ بل ویب سایټ دی هغه هم جوړېږي، هغه هم تاسو ولولئ، زموږ یوټیوب چینل ته ورشي ولولئ کوم کوم کارونه کوو. نو زما کوشش دا دی چې زه یو څه بنیاد بجټ جوړ کړم چې هغه موږ هره میاشت دعوت ته مصرف کړو، خیریه کارونو ته مصرف کړو. زموږ لینک دلته شته دی، سسټینیبل کلب، دې لینک باندې کلیک کړئ یا دې فیسبوک ته میسج کوئ، زما انشاءالله ته لینک لیږم او چې هر څومره وس کېږي هلته ځان رجسټر کړئ، هره میاشت به تاسو نه اتوماټیک کټ کېږي انشاءالله. ډېره بخښنه غواړم هغه ورونه چې څوک نشم ټلیفون کې راغستلی ځکه چې زه باید لاړ شم او مهم دی مسله، میټینګ مهم دی نو زه یې نشم پرېښودلی. امید لرم تاسو خفه شوي ناستئ او بل که کوم اشتباه شوي هغه بېشکه زما طرف نه ده او ټولې ښې خبرې د الله سبحانه وتعالی نه دي. بارک الله ولکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.